وایي ستاسو پیغمبر د شپږو کالو جنې خوښه کړه او د 9 کالو په عمر کې ځان له واده کړه. د دنیا کې مشهور اورېدلی هلکه اورېدلی اولو ګستاخي دقه خبره زمونږ بخاري شریف لیکلې ده. چا لیکلې ده؟ خلک را پاسېدلي دي، لیډرانو ورته ویلي دي چې چغې وهئ. ورکه مسلمانه ته چې د هغې هندوې خلاف چغې وهې، هندوه خو هسې هم کافره ده. ستا کتاب په انډیا کې د الله د رسول صلی الله علیه وسلم ګستاخي کړې ده. تا د هغې زنانه سره د هغې فلیدې زنانه سره موافقت وکړو چې کوم په انډیا کې د الله د رسول ګستاخي وکړله او د هغې سره تا په هغې طریقې سره تا ویل چې او دا خبره د هغې سمه ده او دا بالکل صحیح خبره کړې ده. ځکه تا په دې خپل بیان او په خپلو خبرو کې دا خبره کړې چې په انډیا کې کومې زنانه ګستاخي وکړه د الله د رسول او زموږ مسلمانان چغې ویه چې دا بالکل غلط کار کړی دی او ستا دا بخاري چغې کړي دي. ولې دا بخاري ستا کتاب نه دی؟ د ټول امت علماو اجماع کړی دی چې د کتاب الله نه فس صحیح کتاب چې په مخ د ځمکه باندې موجود دی دا بخاري دی. بخاري صحیح کتاب دی. ته نن رالګې او په دې باب کې شیعاګانو ته لار کولاوې، ته هندوانو ته لار کولاوې، ته هغه غیر مذهبو ته لار کولاوې، هغه امریکایان یهودیان نصارو ته لار کولاوې چې هغې په اسلام پسې خبرې وکړي. والله زه وایم دا انسان عالم نه دی. د دې وجې نه امام زهري وایي د عایشې رضی الله تعالی عنها په باره کې فرمایي د دې دومره علم و که چېرته د امت دا ټولې زنانه د الله د رسول بیبیانې ټولې راجمع شوي د عایشې علم ته نشي رسېدلی. د الله رسول چې دا کار کړی دی کومه د دې سره په کوم عمرې کې نکاح کړی دی د هغې سره واده کړی دا یې څه د خواهش پرستۍ د وجې نه نه دی کړی. که چېرته د الله رسول د خواهش پرستۍ اراده وی نو ولې هغې کونډې زنانه کولې؟ په کار ده چې بین عامې دا نورې زنانه کړې وې، ځوانې جنکۍ کړې وې، خو د الله رسول چې عایشه رضی الله تعالی عنها کړې وه دا د دې دپاره کړې وه چې دا علم زده کړي. د دې وجې نه د صحابو په وخت کې د ټولو نه لوی فتوا به چې ورکوله او غټه فتوا به ورکوله دا به عایشې رضی الله تعالی عنها ورکوله. عطا ابن ابي رباح هغه وایه وایي افقه الناس وایي د ټولو خلکو نه فقیه زنانه وایي دا څوک وه؟ عایشه رضی الله تعالی عنها وه. او د ټولو خلکو نه په اسلام باندې پوهه زنانه وایي د عایشه رضی الله تعالی عنها وه. د دې وجې نه دا د الله رسول وکړله چې دا په کوم عمرې کې علم زده کړي او بیا امت ته ورسوي. ډېر حدیث د عایشې رضی الله تعالی عنها نه نقل دي. نو زه تا ته وایم ای خبیث انسانه، ای فلیت انسانه، والله چې تا ته د عالم لفظ استعمالول دام ناروا دي. تا زمونږ په مور ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها پسې خبرې شروع کړې. هغه خبرې چې کومې به شیعاګانو کولې په دې خو زمونږ د شیعاګانو سره اختلاف و، په هغې به موږ د